دوهم ظلم زموږ د معاشرې دا دی موږ په معاشره کې ښځو ته حق نه ورکوي په میراث کې. څومره پیچله مسله چې په میراث کې د ښځو د حق ده په قرآن کې دومره په تفصیل بله مسله نه ده بیان شوې. وایي په کدني کې که چا میراث ورکړی و نو زه به هم ورکړم. دې زموږ ته د خپلې خبره لږ وزن کړه. زموږ مشران وایي وزن الکلام، لومړی د ژبه باندې کلام وزن که بیا راوباسه د خولې څخه، هر مردار د خولې مه راباسه. تا د الله قانون الله وایي ورکه، تا د الله قانون د کدني د میراث او د کدني د قانون سره کښېنوي او بیا دې د الله قانون پرېښوي د کدني قانون ته دې ترجیح ورکړه، نو ته چی شوې؟ ته مسلمان پاته شوې؟ ته د شا خپل عقیدې ته وګوره. مه کوئ د خدای اخوندې راوغواړئ تکشیر دی چې دا ستا حق دی، تا ته اسلام درکړی دی، ته یې غواړئ که نه غواړئ. زور جبر مه په کوه. د کوم ورور څه چې خور حق وغواړي بیا په زندگی کې د هغه ورور دیدار د دې خور نه په نصیب کېږي. موږ د یوې معاشرې خلک یې ګوره، هر یو په خپل اګروان کې داسې وکړو، قسم په خدای که بیا خوند ورکوي دا ورور ته چې زما څه دې حق څنګه جلا کړي. خپل حق دی، خپل حق دی، په دې کې موږ ظلم کوو. او ما درته ویل الله وایي فبعدا لقوم الظالمین، د روالې هلاکت وي د ظالمانو، بیا به نور هم هلاکېږي. او چا چې د خپلې خور یا د یتیم یا د عمه یا د خاله یوه لویشت مځکه لاندې کړل، ښه یې واورئ، په ښه غوږه یې واورئ. هغه د خود د مځکې لاندې کولو والا ښه یې واورئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د چا یوه لویشت مځکه لاندې کړي، دغه یوه لویشت مځکه به د قیامت په ورځ اویا طبخه یا اووه طبخه مځکه به سي، او دا به د اور ټوټه سي د ده په غاړه به ځړېږي چې یړ څه وسو چېرې وړي. دا چې په ګزو ګزو دې لاندې کړي ځان ټینګ کړي اسات چا ته ډېرې ته خو لږ په دا خپل ګریوان کې سوچ وکړه. منفعت به ستا اولاد خوړې، د قیامت په ورځ به توق ستا دپارې راوغواړه خپلې خوندې چې ما خوند دې راوغواړه، واخه د خپل عقل جلا کړي. زه څه کوم؟ یوه لویشت مځکه د یتیم ده، یوه لویشت مځکه د خپلې خور ده، یوه لویشت مځکه د عمکې ده، راګرځول او پر هغه باندې دعوه کول، پر هغه باندې قدم ایستل، دا به د قیامت په ورځ اووه مځکې سي او دا به د اور یو خطرناکه ټوټه سي او د ده په غاړه به زړېږي چې وخت وسې لګېږي. دا څوک خوښوي؟ مه کوئ د خدای مځکه به څه شي، قیمت به څه شي، قیمت به څه شي. ته د جهنم قسم دې مې په خدای دا واورې، د جهنم اور د دنیا د اور څخه ډېر بدل دی. دا د دنیا اور د جهنم د اور یو بڅرکه ده. اویایم مثال بیا د رحمت په اوبو پرېمینځل شوې، بیا یې دغه حال دی چې په دنیا کې خلک د اور عذاب چاته ورکړي څه حال دی، د جهنم به څه عذاب دی. او یا چنده اور چې پر دې اور زیات کړي او د رحمت په اوبه یې هم نه پرېږدي، د دې اور به څه انجام. ته د یوې لویشت مځکه په بدل کې د دغه اور ځان ته رانیسي. بابا د خدای روی وګوره، اولاد انما اموالکم و اولادکم فتنه، دغه اموال او دغه اولاد تا په فتنه کې اچي. دا شیطان درته وایي الشیطان یعدکم الفقر، الله وایي شیطان تا ته وایي نو که دې ورکړم نو ته به څه شوي، دا کې خو د هغه یوه مځکه ده، دا ته خورې او پلانکی مسکین بسې مردار بسې د لوږې به مړ شي او پلان شي. دا شیطان الله وایي الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تاسو ته وعدې د فقر درکوي چې زمړه که دې د لاسه ونیسه ولاړې مسکین سې تباه څه شي به خورې څنګه به درکړي. الله پاک وایي نه نه نه، زه چې چاته وغواړم لس چنده ور اضافه کوم او یا چنده ور اضافه کوم. ما ته متوجه سه شیطان څه کوي؟ شیطان خو ستا ځلي دشمن. دا ظلم ختم کړي د معاشرې سره. دا وارې ورونه د خدای روی وګورئ، مځکه یې چی نه ده، په مځکه کې به ته څه شي پیدا کړې ځان، لیکن دغه مځکه چې په ظلم لاندې سي ستا په ژوند حاصلات باندې موړ ولاکه سي. ښه په رضا باندې خپلې خوندې راوغواړه، راجمع یې کړه، ډوډۍ ورته وکړه، خوشحالي ورته وایي چې خورې الله تا ته حق در کړی دی، زه حق در کوم، دا ستا حق دی، ته یې غواړې که نه غواړې. دا علامه وده چې هغه ستا د شرم وایي نه، خورې ورشه کور ته ولاړ شه په ټلیفون ماته ووایه، که ته غواړې دوغونې خواهشام ولا که زه خوا بده کوم. دنیا نبی علیه السلام لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، د مسلمان مال ته حرام نه دی، حلال نه دی چې ته یې مصرف کړي، چې هغه درته یې وواخه. ها که چیز د زړه په رضا یې درکړي بیا ته حلال دی، که دا د شرمه درکړي دا هم ته حلال نه دی. خورې څه سوچ پر وکړه، دا ستا مځکه ده، تا ته الله حق درکړی دی، ته یې غواړې. دا به وایي و رس سبا پیته راواخله
دا د قیامت د جهنم عذاب په لوی لاس په پیسو ځان ته مه رانیسئ د خدای دنیا بچ شي دنیا فتنه ده نبی علیه السلام فرمایي الدنیا ملعون الله لعنت پر ویلی وملعون ما فيها حب الدنیا رأس كل خطیئه د دنیا محبت د ټولو ګناه جړ دی درواغ به هم وایې غلا به هم کوې زور به هم کوې او جبر به هم کوې په زور به د چا مځکې راګرځې په زور دا د دنیا د محبت په وجه کېږي